په لندن کې یو میټینګ وشو د انګریزانو بادشاہ پاسېدو ویلې واورئ چې تر څو پورې په مدینه منوره کې د محمد رسول الله خبر او د لاش موجودی انګریز قوم به د ښې ورځې مخ نه ګوري. د دې خبر نه د لاش راویسته غواړم او دلته یې راوړل غواړم. څوک کولی شي دا قرباني؟ یو دوه انګریزان پاسې دی ویل مونږ دی اجازت ته ویلې بالکل. د انګلینډ نه را روان شو مدینه منورې ته راغلی ګیرې پرېښوې ځان نه صوفیان جوړ چې دا صوفیان او صوفي کېدل خو آسان کار دی که خرې پوره او لکۍ دي شوي او ګیره دې لویه پرېښوه او سر مر دې اوږد را اوږد کو او صاحب سپینه ټوپۍ دې په سر کا او کرکری دې ځان نه جوړ که کنه جی حضرت رحمت الله علیه دلته مونږ سره یو دی چې راشي خپل پیر ته حضرت رحمت الله علیه ژوندي ته وایي حضرت رحمت الله علیه. نو مال دا هغه خر مطلق دی چې دا اوس په دې نه پوهېږي چې رحمت الله علیه ژوندي سره خلک وایي که مړي سره یې رحمت الله علیه خلک ژوندي سره نه وایي مړي سره یې وایي. ما په دې خبرو پوهېږئ؟ نو دې خر مطلق ته اوس ته وګوره وایي مې اے دوائی حضرت رحمت اللہ علیہ واسطے کھڑنا حضرت رحمت اللہ علیہ. نو دا سوٹی کېدل خو آسان کار دی خو ګیره راوږده کا دوه درې لیش دی او ځان ځنګلي چیلی جوړ کا او صاحبه بس صوفي صاحب بشي. نو دغه ځای پیرنګیانو ځان نه صوفیان جوړ که او مدینه منورې ته راغی چا نه کور په کرۍ ونیو چې مونږه چیله وباسي. خلکو ډېره چیله وباسي چیله دی شریف مکه د حرمینو بادشاہ شریف مکه د 2 ورځو کار پاتې شو په هغه کور کې سرنګ وال شروع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته لاندې نه. نو د شپې به خاوره غورځوله او د ورځې به په سرنګ کې کار کول. چې 2 ورځې پاتې شوې حضور علیه السلام خوب کې ورغی شریف مکه ته چې پاسا او باسی مې درنه پاسېدو حیران پریشان چې دا څه چل. بیا وده شو بیا ورته پاسا او باسی مې درنه هغه انګریزان یې ورته لاس نیولي وښوده چې دا 2 کسان دي دا مې وباسي. بس شریف مکه را پاسېدو راغی مدینه منورې ته اعلان یې وکړو چې تالاشیانې شروع کړي. هېڅ پته نه لګي وی کټونه او بسترې وګورئ لاندې باندې پوزې غوړېدلې و په دغه کور کې چې پوزې اوچت کو تې لاندې لویه تاخانه وه. تاخانه کې ورکوشو فوج انګریزان خو یې ونیول او شریف مکه په دې سرنګ کې دغه وخت کې دا تاخانه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمینو مبارکو ته سورې رسېدلې. شریف مکه ورننوتو نور جرأت خو نه کړی شو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارکې ښکل کړې دا یې ولیدې او دا یې ښکل کړې او دغه ځای کې د روضې مبارکې نه غیر چاپېر بیا اوسپنې او سیکې او دا برایي غیر چاپېر وکړه چې آینده دا خطره ورکه شي. هغه انګریزان پاسېده د شریف مکه ورته ویل څه چل به در سره کوم. هغې پاسېده او شکر یې وویستو چې مونږ د خپل بادشاه حکم بجا راوړو. بله خبره ده چې پکې کامیاب نه شو خو مونږ د هغه د حکم تعمیل وکړو مونږ دا لاش ویستو او لندن ته وړو. نو کړهي سره کړه د تیلو او دا دواړه انګریزان یې پکې ګلګله کړه. او پکې څه اوس په پاکستان کې د پاکستان بادشاه راپاس یو مخ ووایي ولی جی خیر شه
دا وزیران چې دا ګر چاپېر ناست دي د شورا ممبران دا 35,000 روپو باندې دغه داسې افطاري کولو والا صدر صاحب مخ ووایي ولې جي خیر شه دی ورته وایي چې د برزنیف لاش مې په کار دی د روسي صدر چې لاش دلته راوړی او کیمې کم لاړ بشي د پاکستان څوک